مجبوري زه ډېر نه په ستنګه شوم ډېر نه په ستنګه شوم چې راته کتلې راباندې جوړلي بلې وایي ډېر نه په ستنګه شوم هغه چې دوی سره اوږده شول ډوډۍ مې سره وخوړله ګره سره اوږده شول زه ولاړم په سرخانه ننوتم هلته مې په سنګي سره سرخانې تېر غوټه کړې له غاړې زنده وکړم ځان مې پنسه کې زه ډبې خړپ شوم مور راباندې راورسېده بوټي غچکې راوشوا کړل زه بیا رام بره هسپتاله بوتم ډاکټران مې راوغورځول بره دکان شران راورسېد. سلامونه دوستانو، په چمن کې ورځ تر بلې خلک د دروازې د ستړیا څخه تنګ راځي او ځانونه اعداموي، خودکشي ته مجبوره کېږي. 3 ورځې وړاندې د ګلشاه په نامه باندې یو ځوان هم خودکشي کړې وه او بیا یوه ماشومه نجلۍ له لوږې څخه ناجوړه سوې، پلار یې پیسې نه درلودې او دا په هغه ناجوړي کې وفات سوې وه. نن یو بل ځوان راسره ولاړ دی. نوم دې څه دی؟ نوم مې روی محمد دی. روی محمد، تا مخکې څه کار کوئ؟ ما مخکې لغړتوب کوئ، بوټې مې اړولې. نن سبا چې کوې؟ نن سبا چانس بند سوی دی. خانه له ورسه خانه ته که خانه له ورسه خانه هم رای نه دی کوي، که کور دی کور مې شتم په خراب دی، که څه ناجوړ شوم زه رکې وم، که کور شتم نه وي سره چپای هم ما ته کور په مخه خځم، ورونه په مخه خځم، د کور سودا نه وي هم زه په مخه کور سودا شتم نشته، شوشان نه وي هم زه ما ټکه ټکې وایي دا شان نشته دا وړه شان نشته. پرون ماښام زه ورغلم د مجبورۍ سره، سخت د مجبورۍ سره، دی د مجبورۍ په مخه راغله. پرون ماښام څه مجبوري وه؟ بیا تا څه وکړله؟ څه کیسه وه؟ دوی وایي چې ده د خودکشي کوشش وکړ، رښتیا ده؟ ما د خوشکدۍ په دې ګزاره وکړله چې مجبورۍ سره ډېر نه په ستنګه شوم ډېر نه په ستنګه شوم چې راته کتلې راباندې جوړلي بلې وایي ډېر نه په ستنګه شوم هغه چې دوی سره اوږده شول ډوډۍ مې سره وخوړله ګره سره اوږده شول زه ولاړم په سرخانه ننوتم هلته مې په سنګي سره سرخانې تېر غوټه کړې له غاړې زنده وکړم ځان مې پنسه کې د ډبې خړپ شوم مور راباندې راورسېده بوټي غچکې راوشوا کړل زه بیا رام بره هسپتاله بوتم ډاکټران مې راوغورځول بره دکان شران یې راولګول ډېر ډاکټران مې راټول شو ستا دا څه چم وشو باره ما دوه درې خلک ما د مجبورۍ سره سخت مجبورۍ سره ځان پنسه کې د خانه نه هم رای نه راکې وایي ویله راشي مصطفی پورونه منډولې والا منډول هم رای نه راکې وایي ورو ته غفله پخوا ته د غفله رای راکې وایي دا مجبورۍ سره زه اوس په ځان څه چم وکړم تېره واښه چې په ځان کوم چم زه وکړم زه مجبورۍ سره نه دا چم ما په مخه اخیستی دي څوک رای نه راکې که ناجوړه یم شا په تخته پروت یم ورور راکېده وایي ورور نه ډاکټر هسپتال دې رسوي که خانه رای نه کوي خانه لا واسه ورور واسه دا نور غته د غفله سره ګرځي بس غفله سره پیسې راکړي. ګران کتونکو، دغه روی محمد په څېر یوازې روی محمد نه بلکې دلته پرلته راتلونکي ډېر خلک هم هره شپه دا فکر کوي چې تر دغه ژوند فکر کوي دوی چې د دوی تر دغه ژوند و دوی ته مرګ ډېر غوره دی. چې ګلشاه کړې وه روی محمد هم وایي چې زه پر هغه تلم خو له نیکه مرغه دی بچاو سوی دی. تاسو په چمن کې پرلت به خامخا لږ څه وخت لا واخلي. هغه ټول ځوانان چې دا پیغام ویني باید هغه ټول ملګري باید پر خپلو ملګرو باندې پام وکړي، کورنیان پر دغسې ځوانانو باندې پام وکړي. خدای مکړه چې بیا د ګلشاه په څېر بل ګل ځوان هم له دې فاني نړۍ څخه د دغه نفستنګۍ او مجبورۍ څخه ولاړ نه شي. تاسو له خپلو همسایګانو باندې پوښتنه وکړئ، پر خپلو ملګرو باندې پوښتنه وکړئ، له هغوی سره هر څومره مرسته چې کېدلی سي وایئ. که یوه ډوډۍ کور ته دوه ډوډۍ پخوئ، که څنګ ته همسایه لرئ یوه ډوډۍ د هغوی کره ور واستوئ، هېڅ بده خبره نه ده. دغه ستړی دغه تریخ وخت به هم تېر سي خو د دوی سره مرسته وکړئ. خدای مکړه هسې نه د روی محمد په څېر دغسې د مور یو زوی څومره دردمنه خبره ده چې مور ورځي او خپل زوی ته ګوري او هغه راځړېږي.